د کوشتپې کانال په اړه د اسلامي امارات لخوا ډیر مهم خبر خپور شو. د کوشتپې کانال رغنیزې چارې تر کومه رسیدلې، کله به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، ټول جزئیات هم دلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارات د واکمنۍ مشرتابه یو کال مخکې د کوشتپې کانال د جوړونې او پنځونې هوډ او پریکړه وکړه. د اسلامي امارات د واکمنۍ مشرتابه پر خپل هوډ کلک شول او له ګاونډیانو سره یې د دغې لانجمن کانال د پنځونې او جوړونې ژمنه یې په رښتیا بدله کړه او شریر ګاونډیان یې حق پک کړل. د کوشتپې کانال چارې په دریو پړاوونو کې پیل شوي چې تر اوسه یې د یو پړاو چارې بشپړې او د دویم هغه چارې په چټکۍ سره روانې دي. خو له بدمرغه ولسمشر اشرف غني چې د دغه کانال کوم پلان جوړ کړی و هماغسې جوړ نشو او تش د نندارې په ډول یې د اصلي پلان خلاف چارې پیل او لا هم روانې دي. یو تازه خبر له مخې د کوشتپې کانال د سربند رغنیزې چارې نیمایي څخه اوښتې دي. د ملي پراختیا شرکت سیمه ییز انجنیران وایي د کوشتپې کانال د سربند رغنیزې چارې تر 55 سلنه پورې پر مخ تللي دي چې د روان کال تر پایه به په بشپړې او نیغ په نیغه به له امو سیند څخه کانال ته د اوبو راګرځولو لپاره ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ملي پراختیا شرکت تخنیکي او فني انجنیران وایي د یاد سربند چارې چې کابو یو کال وړاندې پیل شوې وي دمګړې چارې په چټکۍ سره روانې دي او ټاکل شوې چې د روان کال تر پایه پورې به بشپړې شي. د کوشتپې کانال سیمه ییز مسؤل سید ذبیح الله امیري وایي دغه سربند ټول ټال د اوبو 14 کنټرولونکې تنبیه او یوه لویه کاسه لري او د چارو په بشپړېدو سره به هغه اندازه اوبه کانال ته راماتې شي چې د مو په سیند کې د افغانستان حق دی. د کوشتپې ستر کانال چې په دریو پړاوونو کې به بشپړ شي د هیواد په شمال کې د اوبو تر ټولو ستر کانال دی چې په ګټې اخیستنې سره به میلیونونه هکټاره شاړه ځمکه ودان او کښته چمتو شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښې شېبې.